الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الكتب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو نن د حجاب موضوع باندې د قرآن عظیم الشان یو شمیر آیاتونه تلاوت شو. د قرآن عظیم الشان او د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو او سنتو په رڼا کې به په دې مختصر وخت کې د حجاب او د پردې او د ستر په باره کې څه خبرې عرض کم. الله دې موږ ته په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. ابتدایي خبره دا ده چې انسان د آدم او د حوا علیهم السلام نه د انسانیت آغاز شوی دی او د انسانیت د آغاز په وخت کې الله رب العالمین انسانانو ته د دې اعلان وکړ چې شیطان ستاسو دښمن دی او دا په دښمنۍ باندې ونیسئ. او شیطان هم د پروردګار عالم په مخ کې د خپل دښمنۍ اظهار او څرګندونه وکړه او الله پاک ته شیطان ویلې چې زه به په بني آدم باندې د مخکې نه د شا نه د ښي طرف نه د چپ طرف نه حمله کومه او دی به ګمراه کومه ولا تجد اکثرهم شاکرین او اکثر بني آدم به پروردګاره ته شاکرین ونه مومې. دی بستا شکرگزار بندگان نی، دی بستا عبادت گزار بندگان نی. دی بزو گمراه کما، دی تا بزو د خواهشاتو یو لوی جال او دام جوړ کما او دی بزو د دنیا په ذریعه باندې دوکه کم. شیطان او د آدم علیه السلام دښمني شروع شوه. اولنۍ حمله چې شیطان آدم علیه السلام باندې وکړه هغه د بې پردګۍ او د بې حیایۍ حمله پرې باندې وکړه. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلي یا بني آدم، اے بني آدمو لا یفتننکم الشیطان، شیطان د تاسو دوکه نه کي، په فتنه کې د تاسو وانه چي، بیدار شئ. کما اخرج ابویکم من الجنه، لکه څنګه چې شیطان ستاسو مور پلار د جنت نه راوویستل. ینزع عنهما لباسهما، شیطان ستاسو د مور پلار نه د هغوی جامې او لباس وویسته. لیوریهما سوآتهما، او
او د دې دپاره شیطان دا کار وکړ چې ستاسو پلار او مور ته د هغوی شرمګاونه وښیي د بېحیایي حمله پرې وکړه انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم شیطان او د شیطان ډله تاسو د هغه ځای نه وینئ چې تاسو یې نه وینئ انا جعلنا الشیاطین یقینا موږ شیطانان ګرځولي اولیاء للذین لا یؤمنون د هغه خلکو دوستان چې هغوی الله باندې ایمان نشته دی د هغوی دوستان مو شیطانان ګرځولي نو د شیطان اولنۍ حمله په انسان باندې او په آدم علیه السلام باندې دا وه چې شیطان ته معلوم و چې آدم علیه السلام د دې بوټي نه خوراک وکړي د ده جامې به وځي قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلي چې کله آدم علیه السلام د شیطان په دوکه باندې د بوټي نه خوراک وکړو د آدم علیه السلام نه او د حوا بیبي نه جامې پرېوتې فطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه دواړه لګیا شو د جنت د ونو نه یې پاڼې شکولې او په خپل ځان باندې ایښودې چې پټ شي خپله حیا او خپل شرم پټ وناداهما ربهما الم انهاکما عن تلکما الشجره د بره نه د هغوی پروردګار دواړو ته آواز وکړ الم انهاکما عن تلکما الشجره ولې ما تاسو دواړه د دې ونې نه منې کړي نه وئ ولې ما تاسو ته نه ویلي چې شیطان ستاسو څرګند دښمن دی نو د شیطان اولنۍ حمله د بېحیایي حمله ده اولنۍ جنګ د بېحیایي جنګ په انسان سره شروع کړی دی آدم علیه السلام سره یې شروع کړی بیا آدم علیه السلام توبه وایسته الله پاک یې توبه قبوله کړه او مقام او عظمت الله پاک واپس هغه ته ورکړه اوس هم د شیطاني تهذیب او هغه خلک چې اولیاء او شیطان دي د شیطان ملګري دي د شیطاني تهذیب اولنۍ حمله او د شیطاني تهذیب د ټولو نه قوي حمله او د طاغوتي تهذیب د ټولو نه قوي او مضبوطه او کلکه همجهت همګیر حمله هغه هم دغه د بېحیایي حمله ده د بېحیایي حمله ده د اسلام دښمنان په دې باندې پوه شوي دي که په مسلمانو ځوانانو کې حیایي مسلمان ځوانان بېحیایي او د بېحیایۍ د کارونو نه خلاصي سنجیده او با مقصده ژوند تیر کړي د قرآن عظیم الشان غوندې کتاب د دوی په لاس کې د علماو او د دیندار خلکو په قیادت کې راوچت شي بیا خو په ټوله دنیا باندې د مسلمانانو د حکومت د قایمولو مخه د دنیا یو طاقت نیوی نه شي چې د علماو قیادتي مسلمان ځوانانې قرآن د هغوی په لاس کې او قرآن عظیم الشان هدایت او د قرآن عظیم الشان د قانون پیروي د اسلام مخه بیا په دنیا کې بل څوک نیوی نه شي د دې لپاره چې د اسلام مخه ونیسي د اسلام د غورځنګ او د تحریک مخه ونیسي د اسلام او د مسلمانانو د پیشقدمۍ مخه ونیسي د هغې دپاره دا منصوبه بندي شوې ده او د هغې دپاره دا پلان جوړ شوی دی چې مسلمان زلمی الله نه لرې کوي مسلمان ځوان الله نه لرې کوي مسلمان ځوان مسجد نه لرې کوي او مسلمان ځوان د علماو نه لرې کوي د علماو نه د قرآن نه د مسجد نه مسلمان ځوان لرې کوي او هغه ته نورې سرګرمیانې او نوره مشغولتیا او نور مصروفیتونه پیدا کوي بیا د ځوانانو د نفسیاتو د مطالعې نه پس د غرب مجرمین دې نتیجې ته ورسېدل چې انسان زر لیواله کېږي او زر چې بل سړی د چا کم قوت په قبضه کې او په لاس کې اخیستی شي هغه د هغه شهواني طاقت او شهواني قوت دی نو په دې وجه باندې هغوی کوشش کوي چې په مسلمانانو کې بېحیایي خوره شي زره ابلاغ اخبارونه رسالې مجلې تر دې پورې چې غربي تاجران په صابونونو باندې او د خرڅولو په توکو باندې د ښځو عکسونه چاپ کوي ټول اشتهارات او د خپلو تجارتونو د خپلو صادراتو تشهیر هغه ټول د ښځو په اشتهاراتو باندې کوي د ښځو په عکسونو باندې او د ښځو په ګډولو باندې د هغې تشهیر کوي دې لپاره چې په خلکو شهوانیت پیدا کړي بې مقصدیت پیدا کړي او حیا د خلکو نه ووځي او حیا د خلکو نه ختم شي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې الحیاء نصف الایمان
حياة ده إيمان نما برخد نم إيمان أما حياة تشكيله حياة قبل الحديث كده غلي كده سابقا نبوة